تازه او ښکلی خبر، طالبانو هم د سولې هوکړه نهایي کړې ده، خو ویلي دي چې څو ورځو کې به لاسلیک شي. په قطر کې د طالبانو سرچینو BBC ورځپاڼې ته ویلي له امریکا سره یې د سولې په تړاو خبرې پای ته رسېدلې دي او هوکړه او ټول ملحقات یې نهایي کړي دي. د طالبانو د قطر دفتر غړی وایي چې د روانې میاشتې تر پایه به له امریکا سره د سولې هوکړه لاسلیک شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په یوه تازه مرکه کې ویلي چې له امریکایانو سره د سولې هوکړې ټول موارد بشپړ شوي دي، خبرې ختمې دي او هوکړه یوازې لاسلیک ته په تمه ده. د ده په خبره ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې تر پایه پورې دغه هوکړه لیک لاسلیک شي. د نوموړي په وینا د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې به د ګاونډیو هیوادونو امنیت شورا او ځینې نورو هیوادونو استازي هم ګډون کوي. حنیفي وایي چې د سولې هوکړه تر لاسلیک مخکې به تاوتریخوالی کمیږي او تر لاسلیک وروسته به طالبانو 15,000 بندیان ازادیږي. بهرني ځواکونه به وتل پیلوي او طالبان به هم د افغان حکومت 1000 کسان خوشي کوي. حنفي د بین الافغاني خبرو په اړه هم وویل چې دا خبرې به له امریکا سره د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته پیلېږي. د ده په خبره کله چې د طالبانو بندیان آزاد شي ورپسې به جوخ بین الافغاني خبرې پیلېږي، خو د دغه خبرو د ځایګي په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو خوښه شوي نو دغه ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.